د جمعیت علماء اسلام او مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 15 د سه شنبې په ورځ د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ مارچ احتجاجي غونډې ته چې د وزیر اعظم عمران خان د ایستکولو لپاره راوتی دی په خپله وینا کې ویل هیڅوک دا حق نه لري چې د پاکستان یو وګړی اوچت کړي. آج کتنے لوگ ہیں دہشتگردی کے نام پہ جو اٹھائے گئے ہیں اور آج بھی لاپتہ ہیں. نن څومره خلک د ترهګرۍ په نامه پورته شوي او تر ننه ورک دي. د ترهګرۍ په نوم یو شمېر خلک اوچت کړل شوي دي او لا هم لا درکه دي. کومه اداره دا حق لري چې یو پاکستاني وګړی د شک په بنیاد یا د خپل خفیه راپور په وجه اوچت کی او بیا تر 1200 یا 1500 کلونو پورې ورک وي او تر ننه پته نه لګي؟ که پر اختیا هغوی مجرمان دي نو عدالتونو ته ولې نه وړاندې کوي؟ اپنے والدین کو آگاہ کر دے کہ بچہ ہمارے پاس ہے اور اگر وہ مجرم ہے تو پھر عدالت میں پیش کرو نا. په پاکستان کې تر ایتمو کسانو مسله نه یوازې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سازمان یو له تر ټولو مهمو هغه ده، بلکې د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ خو د دې مسلې له کبله په وجود کې راغلی دی او د دې غورځنګ یو مخور علمزیب مسعود نږدې 8 میاشتې ځکه بند تیر کړ چې د ورکو کسانو کورنۍ یې لټولې او د هغوی لیسټونه یې جوړول. ریاست د اواز د نشوای اورېدلی، د اواز نورو خلکو اورېدو خو هغه یې هم په تا نه وپېرزو او ستا نه یې نیټورک بند کړو. یو ایس پي طاهر د وړخورک دی د ظلم دپاره روانور په خپل کور سے آزاد ګرځېږي. دغه انصاف دی، دا کوم انصاف دی؟ د ورکو بلوڅانو ژغ نومې سازمان هم د خپلو تریتمو کسانو لپاره بیا لاریونونه او احتجاجونه کړي او وایي چې د دوی کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. دا کال په اپریل میاشت کې د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د خپل یوې خبري غونډې پر مهال وویل हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो. زموږ زړه نه غواړي چې یو کس هم ورک کړل شي، خو کله چې جګړه وي نو بیا ډیر څه کول وي. په جنگ او مینه کې هر څه روا وي. جګړه ډیره بې رحمه وي. د پاکستان پوځ له چا سره ذاتي جنگ نه لري، بلکې د خپل دندې او فرض له مخې دا کار کوي. मैंने एक तो आपको रेफरेंस दिया कि मिसिंग पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो ये कहते हैं. मुझे लिस्ट दे दें आप भी चले मिलते जुलते हैं. د پاکستان حکومت تریتم کړل شوو کسانو لپاره د یو پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ یو کمیشن هم ګمارلی دی او د دوی د شمیرو تر مخه له 3,000 زیات کیسونه یې هوار کړي دي. د یاد کمیشن د ویبپاڼې تر مخه په شاوخوا 6,000 ثبت کړل شوو کیسونو کې تر 3,000 زیات حل کړي دي. ولګول خپل کور نه بوتل لري چې موږ ته څه پته ولګي چې هغه شته یا نشته. ډېر خلک راځي چې مړ کړی دی او بوت یې غورځولی، څوک راته څه وي څوک راته څه وایي، بس ښکاره سپرې غم کې پراته